مسکن مدینہ دا حسین اشنا روزا دا جانان پکی دا پندی سپیڅلی علاقہ دا مسکن مدینہ دا حسین اشنا روزا دا جانان پکی دا پندی سپیڅلی علاقہ دا نبیانو کی امام دی نبی خیر الانام دی رښتینی پیغمبر دی ورکړی رب انعام دی نبیانو کی امام دی نبی خیر الانام دی رښتینی پیغمبر دی ورکړی رب انعام دی سپین مخیل کل مردی دنیا بدی خیستا دا جانان پکی دا پندی سپیڅلی علاقہ دا مسکن مدینہ دا حسین اشنا روزا دا جانان پکی دا پندی سپیڅلی علاقہ دا پخکولو کی اعلا دی نبی خیر الورا دی ورلیگم سلامونا سما دزر دوا دی پخکولو کی اعلا دی نبی خیر الورا دی ورلیگم سلامونا سما دزر دوا دی درمل دی خوک منزلو تا دا هر زړګي تکیا دا جانان پکی د پندی سپیڅلی علاقہ دا مسکن مدینہ دا حسین اشنا روزا دا جانان پکی د پندی سپیڅلی علاقہ دا الله تقدر دان دی پر زړونو باندې ګران دی رحمت العالمین دی نازل پرسپن قرآن دی الله تقدر دان دی پر زړونو باندې ګران دی رحمت العالمین دی نازل پرسپن قرآن دی امت رهنما دی د نور وړي واده جانان پکی د پندی سپیڅلی علاقہ دا مسکن مدینہ دا حسین اشنا روزا دا جانان پکی د پندی سپیڅلی علاقہ دا تاجدار د حسن دار دی د ټولو مدغم خار دی لنوم څخه زار شم د ډیرو زړو قرار دی تاجدار د حسن دار دی د ټولو مدغم خار دی لنوم څخه زار شم د ډیرو زړو قرار دی ورکړی ذوالجلال خدای د حسن فلسفه دا جانان پکی د پندی سپیڅلی علاقہ دا مسکن مدینہ دا حسین اشنا روزا دا جانان پکی د پندی سپیڅلی علاقہ دا سکون دی زخمی زړو ته د زړو پر هارو ته عکاش کوری پمینا د هسکو نارو ته سکون دی زخمی زړو ته د زړو پر هارو ته عکاش کوری پمینا د هسکو نارو ته فیضان د ورتلو می پزړه کې تل وساده جانان پکی د پندی سپیڅلی علاقہ دا مسکن مدینہ دا حسین اشنا روزا دا جانان پکی د پندی سپیڅلی علاقہ دا